پښتونخوا ټي وي ملګرو سلامونه او نیکې هیلې. لکه څنګه چې تاسو سره موږ د دې منډۍ په باره کې ځینې خبرې شریکې کړې، نو د دې منډۍ یوه حصه دا هم ده چې دلته کم څاروي خلک والي او هغوی دا وغواړي چې موږ دا څاروي دلته حلالو. نو دا ملګري چې زموږ دي دا تاسو مخامخ وینئ، دا قصاب دی، دا یو څاروي اوس دی دا حلال کړی دی، ګډ دی. او دا مخامخ نور ملګري ورسره هم دي، دا قصابان دي، دغه نور بیپاریان دي، او دا ملګري چې دي نو دا قصابان دي. نو کم څاروي چې دلته څوک والي، که هغه ګډ وي، که هغه چیلي وي، که هغه وري وي، که هغه اوری وي، نو او هغوی وغواړي چې دا موږ دلته حلالو. نو بیا دی اوله دلته حلال کړي او د هغې چې څه معاوضه کېږي نو هغه معاوضه د هغوی نه چې دی نو دوی بیا واخلي. په ځینې وختونو کې داسې څاروي مې چې هغه مریضان شي او هغه بیا مړه کېږي، نو دا خو چونکې حلال څاروي دي نو دوی بیا دغه کوشش چې هغه څاروي دي فورا حلال کړي او هغه د مردارېدو نه دی بچ کړي. نو دغسې دی دا د نیکۍ کار کوم دوی حصه اخلي او هغه څاروي چې کم مریض شوي وي او بیا ضرورت یې د حلالولو دی حلال کړي، نو هغه څاروي بیا دلته نږدې قصابان راشي، د هغې بیا خپل کساني هغې باندې خرڅ کوي، هغې بیا خپل تختونو باندې خرڅوي. نو دغه خبرې وې. بیا دا د روژې موقع ده، روژه راله، نو د غټ اختر په موقع باندې خو د داسې څاروو یا د لویو څاروو منډۍ په هر ځای کې لګېدلي او میلې وي، په لارو کوڅو کې په روډونو باندې هم میلې لګېدلي وي. خو دا روژه چې کله راشي نو روژه کې بیا دې طرف ته ډېر څوک نه راځي، خو په روژه کې هم دا منډۍ هم دا هغه شان ابادې وي څنګه چې په عامو ورځو کې یا د غټ اختر په ورځو کې ابادې وي. خو په غټ اختر کې بیا رش ډېر زیات وي، ځکه چې خلک قربانۍ کوي چې چاله خدای پاک وس او توفیق ورکړي نو هغوی بیا قربانۍ کوي او هغه سلسله کې بیا څوک ګډان الي، څوک چیلي الي او څوک غټ څاروي الي. نو دغه شان دې منډۍ کې هم بیا رشي. خو په عامو ورځو کې او روژه کې هم خلک څاروي الي، خو د دې ملګرو دا وینا ده چې په روژه کې بیا خلک د عامو ورځو په نسبت باندې کم څاروي الي. او اوس دا ګرانۍ کم لهر چې شروع شوی دی نو د ګرانۍ په وجه باندې د څاروو په اخیستو کې هم لږ کمۍ راغلې دی، او دغه کمي په وجه د دې چې کم روزګار دی نو هغه هم ورسره لږ غوندې کمزوري شوی دی. خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ چې موږ هم واورېدو.